د روژې د میاشتې پر رسیدو سره ډیری سوداګرو د خوراکي توکو بیې راټیټې کړي دي. د کابل ښار په 11مه ناحیه کې د نوبهار په نوم لوی پلورنځي کې د بیلابیلو خوراکي او نورو مصرفي توکو بیې تر ډیره راټیټې شوي دي. مسؤلین یې وایي ځینې هټیوال نشي کولای په روژه میاشت کې په لوړو بیو د ځان او کورنیو لپاره خواړه چمتو کړي، نو ښایي چې ټول هټیوال او سوداګر د مصرفي توکو بیې راټیټې کړي. رمضان است، در رمضان ما یک تخفیف‌های ویژه را کشیدیم، یکم چیز بیخی فایده نمیگیریم، در پنیر قیماق و این چیزا بیخی بالکل فایده نمیگیریم. مسلمان ها باید در این وقت همی کمک کنه که مردم نرخ‌ها را ارزان کنه، خیر از فایده نگیره. همی 11 ماه را فایده میگیریم، یک ماه را فایده نگیره. باید که مردم کمک کنن. اکثر وطندارای ما قبلا که ماه مبارک رمضان می آمد قیمتی ها به حد نهایی خود می رسید، به اوج خود می رسید، ولی خوشبختانه امروز آمدیم در مارکت سوپرمارکت نوبهار که اینا بسیار یک تخفیف بزرگ برای هموطنان ما در نظر گرفتن و حاجی صاحب مهربان مالک سوپرمارکت نوبهار بسیار انسانای مهربان و خوب هستند و همی که برای مردم یک تخفیف خاص در نظر گرفتن. این اجر و ثواب دنیا و آخرت است. نور دکانداران هم دا غواړو چې خپل مالو کې تخفیف هغه کې، ولې خل ډیر مجبور دي، بیکار دي، به اقتصاد ضعیف ده، نو حاجی صاحب غوندې همچنان همداسې رمضانی تخفیف ورکړي او دائما هم تخفیف ولري. این فروشگاه کسبایی سوپرمارکت کس واقعا یک خدمات بسیار عالی عرضه کرده، از نگاه کیفیت، از نگاه ریت مواد غذایی. یعنی من شخصا خودم راضی هستم، چرا هر زمانی که من در اینجا من میبینم مشتری را، رضایت مشتری ها را و برخورد کارمندایی که اینجا است خیلی عالی است و من شخصا از پیششان بسیار خوش هستم. ما از قرای دور فقط به این خاطر جمعیم، یکی چیزایی که حاجی صاحب ایجاد دکانشان دارن در اکثر جایای کابل پیدا نمیشه، الا اینکه همون دکانایی که به سطح بین المللی تجارت میکنن و مالای بسیار برند وارد میکنن، چیزای بسیار با کیفیت دارند این دکان. و در ضمن این دکان بدون از اینکه کدام رابطه بین ما و حاجی صاحب باشه، فقط همین خرید و فروش رابطهش است، یعنی مال به نرخ مندهی تقریبا حساب میکنن به ما. و دیگه در رمضان معمول در وطن است که ایوازی که مردم قیمت ها را کم کنن، قیمت ها را بالا میبرن، ولی ماشاءالله اینا را خداوند توفیق بیشتر بده و در مال و کارشان برکت پرته. در رمضان یک تخفیف عمومی دادند، هر جنسی که شما بخرین از پیششان براتان مراعات به خاطر ماه مبارک رمضان حتما مد نظرشان است. د دغه پلورنځي مسؤلین وایي چې د روژې میاشتې د رسیدو سره سم یې له لسګونو بېوزلو کورنیو سره د خوراکي توکو مرستې هم کړي دي. مردم که بسیار غریب است، نیازمند است، برای او یک کمک کردیم. ارزشش یک 6,000 افغانی بود. به ای که مردم بیچاره بسیار وضعیتشان خراب بود، همین از واسه ما میشد که به مردم توزیع کردیم. آرد، برنج، روغن، بوره، چای، مایع ظرفشویی، مربا بود. په دغه پلورنځي کې د بهرنیو محصولاتو ترڅنګ ډیری خوراکي توکي د افغانستان د تولیدي فابریکو څخه دي چې د نورو هیوادونو تر محصولاتو لوړ کیفیت او د خرڅلاو ښه بازار لري.